نن ورځ الحمدلله په دغه مجلس کې د خصوصي او عامه مشارکت له لارې د دریو لویو معیاري ملي ترانسپورټي ساختماني پروژو د قراردادونو د عقد شاهدان یو. د هغه څخه یوه یې د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ د مسافر وړونکو ترمینل د رغونې او اعمار پروژه ده چې پر 1000 جریبه عمارتي ځمکه باندې د څه کم 2 میلیارده افغانیو پانګونې سره جوړیږي. د دغه ترمینل اعمار د 3 کلونو په موده کې ترسره کیږي په ترتیب سره او د ګټې اخیستنې موده یې 10 کاله ده. دویمه پروژه د فاریاب ولایت د عقینې بندر د تیر پارک پروژې رغونه او جوړول دي چې پر 20 جریبه عمارتي ځمکه باندې د 90 میلیونه افغانیو په پانګونې سره د خصوصي سکتور په واسطه جوړیږي. د دغه تیر پارک د جوړولو موده 2 کاله او د ګټې اخیستنې موده یې 20 کاله ده. او دریمه پروژه د کابل نړیوال هوایي ډګر د نوي انتظار خونې او پارکینګ رغونې او جوړولو پروژه ده چې په 20 جریبه په څه کم 20 جریبه عمارتي ځمکه باندې د خصوصي سکتور په واسطه د 3.5 میلیونه افغانیو څخه په زیاته پانګونه رغول کیږي. د دغه انتظار خونې د جوړولو موده 1.5 کال او د ګټې اخیستنې موده یې 10 کاله ده. د یادولو ده چې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په راتلونکي کال کې 80 بنسټیزې پروژې په خپل کاري پلان کې لري چې د اړینې بودیجې په ورکړې سره به په وخت انشاءالله لازم اقدام وشي. هکذا دغه وزارت په پلان کې لري چې 10 نورې بنسټیزې پروژې تر اصولي طی مراحل وروسته د عامه او خصوصي مشارکت له لارې مخته یوسي.